بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو، نن په اکسل کې یو مهم ټریک درته ښیم. هغه دا چې څنګه موږ کولی شو د فارمول په واسطه د یو سل کې حروف او عدد لیکل شوي وي څنګه یې جدا کولی شو. تاسو ته یو مثال درکوم. فرضاً دلته چې د مقدار او کیلو لیکل شوی دی، که چیرته موږ د دې دا ضربو، مثلا دلته لیکم ایکول دا کیلو راخلمه، دا ضربو د فی کیلو قیمت سره دا انټر کو، دا چې د ایرر راځي. دې مشکل د حل لپاره زه تاسو ته یو قوي ټریک او فارموله ښیم. داسې یو قوي فارموله چې جامع الکمالات وي. هغه دا چې که چیرته تاسو سره د دې سل په منځ کې عدد وي، که په لیفت سایډ کې وي، که په رایټ سایډ کې وي، که ګډ وډ یو عدد وي، یو حرف وي، نو تاسو ته په اسانۍ سره چې د عددونه جدا وباسي او حروف به جدا وباسي. یعنې د ساده فارمولې شته چې که ښي طرف ته لیکل او عدد وي، یو طرف ښي طرف ته راخلي یا چپ طرف ته یوازې ته نه راخلي، هغه شته. خو زه داسې فارموله درته ښیم چې هغې سره که د سل کې یو عدد وي، یو حرف وي، که منځ کې وي، که اخر کې وي، که سر کې وي، که ګډ وډ لیکل شوی وي، نو د هر ځای نه به تا ته عدد او حرف چې دی هغه جدا وباسي. نو تاسو چې دی ویډیو دقیقه وګورئ تر څو ورباندې پوه شئ. راځو فارمولې خواته. فارموله کې څنګه کوو؟ راځو لومړی چې دی مونږ دې ځای نه مقدار یعنې دغه عدد چې کوم دی دا راوباسو. عدد به څنګه راوباسو؟ تاسې به ښه دقیق ورته وګورئ. دلته به ولیکئ ایکول، ایکول نه بعد به ولیکئ ټیکسټ جاین. بیا به دلته ورته که چیرته مطلب دا ډیلیمیټر کې تاسې به ورته دا ډبل کوټیشن ورکئ، یعنې خالي کاما، دا به ټرو انتخاب کئ. بیا کاما او به لیکئ اف، بیا به ولیکئ از نمبر. از نمبر پسې به تاسو میډ فنکشن راواخلئ. دې نه بعد چې دی میډ فنکشن پسې وروسته مونږ چې دی کم سیل کې مونږ سره دغه ویلیو پرته ده، هغه چې دی په H2 سیل کې ده. دلته به ورته ولیکو H2. بیا کاما رو به ولیکئ. بیا چې دی انډایرکټ لیکئ، انډایرکټ فنکشن لیکو. دې پسې به تاسې ډبل کوټیشن ورکئ، ولیکئ یو، بیا کالن، بیا ډبل کوټیشن، بیا اینډ. دې نه وروسته بعد چې دی تاسې ولیکئ لین، لین فنکشن لیکئ، او په دې کې چې دی بیا تاسو H2 د سیل ادرس چې کوم دی د دې سیل ادرس مو ولیکئ H2. دې پسې بیا درې قوسونه تاسې بندوئ. درې قوسونه مو بند کړه. بیا کاما لیکئ یو، بیا قوس ورکوئ بندوئ، بیا سټایرک یا ضرب لیکئ یو، بیا چې دی قوس پسې بندوئ. د دې نه وروسته میډ فنکشن لیکئ، بیا چې د H2 د سیل ادرس لیکئ، بیا کاما رو، بیا چې د انډایرکټ فنکشن لیکئ، او دې پسې چې دی بیا ډبل کوټیشن لیکئ او یو کالن ډبل کوټیشن اینډ. بیا به ولیکئ لین. لین نه وروسته چې کوم دی تاسو بیا د H2 د سیل ادرس ولیکئ، او بیا به پسې درې قوسونه بند کئ، کاما یو، بیا چې دی دې پسې قوس بندوئ، بیا کاما ډبل کوټیشن، بیا دوه قوسونه بندوئ. نو زمونږ فنکشن یا فارموله پوره شوله، دا به انټر کړئ. تاسې ښه ورته وګورئ. مونږ سره چې دی دغه 15 د دې نه راواخیسته، یعنې 15 کیلو. که زه دا په دې نور باندې ډریګ کړم ډبل کلیک سره، تاسې وګورئ د دې هر یو نه چې دی مونږ ته هغه جدا جدا عدد راواخیست. مثال دا 6 کیلو، دا 20 کیلو، دا 80 کیلو، دا 30 کیلو، دا 90 کیلو. هغه ټیکس چې کوم دی هغه یې پرېښوده. اوس راځو دغه عدد خو مو راواخیسته، دا ټیکس سره خلو کیلو. دې دپاره زه به دا داسې لږ راوړم دې خواته چې تاسې ورباندې پوه شئ. دغه د کم د کیلو هغه چې دی دا به دې خوا راوړو چې تاسې ورباندې ښه پوه شئ. دلته به راشو، عین هماغه فنکشن لیکو، صرف پکې یو فنکشن چې د مونږ اضافه کوو. لیکو ایکول ټیکسټ جاین. ټیکسټ جاین، بیا چې دی ډبل کوټیشن یعنې خالی کاما ټرو، بیا چې دی کاما اف، صرف دلته چې دی ناٹ پکې اضافه کوو، ناٹ از نمبر. از نمبر فنکشن لیکو، بیا چې دی میډ لیکو، بیا H2 د سیل ادرس لیکو، د دې سیل چې کوم ادرس دی دا مو ولیکو، بیا کاما رو، بیا چې دی انډایرکټ فنکشن لیکو، بیا دې پسې چې دی ډبل کوټیشن 1 کالن مو لیکو، ډبل کوټیشن اینډ، بیا لین. لین نه وروسته چې د H2 دې پسې چې دی قوسونه بندو 3، بیا کاما یو، بیا چې دی قوس بندو،
ضرب یو بیا دوه قوسونه بندو دلته مو خیال چې دلته ناټ فنکشن مونږ ولیکله تر دې ځای پورې د ناټ فنکشن کار چې دی خلاص شو دوه قوسونه بندو بیا لیکو میډ نه وروسته چې دی بیا h2 د سیل ادرس لیکو کاما بیا رو بیا انډایرکټ فنکشن لیکو او دې پسې چې دی ډبل کوټیشن 1 کالن ډبل کوټیشن اینډ لین بیا h2 او دې پسې درې قوسونه بندو کاما یو قوس بند کاما ډبل کوټیشن دوه بیا قوس دوه بند انټر تاسو وګورئ دلته چې د موږ سره له کیلو دا په دې باندې اپلای کړ تاسو وګورئ کیلو موږ ته راواخسته اوس زه تاسو ته یو مثال درکوم تاسو دلته راځي وګورئ موږ سره چې دلته دغه سیلونو کې چې اوس ما سره چې فرضاً کیلو دی زه دې کې ستاسو ته مثال درکوم هغه داسې چې کچیرته ګډوډ لیکل شوی وي هغه به څنګه کوو لکه فرض مثال زه دلته لیکم یو عدد لیکم صحیح شو بیا سپیس ورکوم مثال هم داسې حروف لیکم صحیح شو بیا چې عدد لیکم داسې انټر یې کړئ تاسو دلته وګورئ اتومات به تاسو سره اخلي فرض مثال زه یو عدد لیکم یو حرف لیکم بیا عدد لیکم بیا حرف لیکم عدد لیکم داسې بیا حرف وګورئ اتومات به تاسو ته دا راوباسي بیا که چېرته مثال تاسو اول حرف ولیکئ بیا عدد ولیکئ بیا چې حرف لیکئ انټر یې کړئ وګورئ اتومات به تاسو ته چې د سیل په سر منځ اخر په هرې ساحه کې چې تاسو که حرف ولیکئ که عدد ولیکئ د دغه فنکشن په واسطه به تاسو ته اتومات راخلي او جدا کوي به درته اوس ګوره دا خو مو راواخیسته زه تاسو ته اوس د دې طریقه ښیم دا مو راواخیسته زه دا اوس چې دی لکه مخکې مې درته وویل دا چې تاسو اوس ضربوئ که چېرته راشو دلته فرض مثال زه لیکم مساوي اوس دغه مقدار دا راخلم ضربوم د څه سره د دغه قیمت سره دلته به راشو علامه چې د ژبه پښتو وه سټار علامه دا به انټر کړو تاسې وګورئ اتومات چې دی اوس موږ ته ریزلټ راکوي چې ضرب یې کړو نو اتومات موږ ته څه راکوي نتیجه راکوي نو دا یو مهمه طریقه وه هیله ده چې تاسې ورباندې پوه شوي یاستئ که ویډیو مو خوښ شوي ویډیو لایک کړئ د ملګرو سره شیر کړئ او دغسې معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او فیسبوک پاڼه فالو کړئ تر څو معلوماتي ویډیوګان تر تاسې در ورسیږي مننه خوشحاله اوسئ السلام علیکم